نو کله چې موږ ډیټا په هیش ټیبل کې سټور کوو که نورمال خبره خو ستونزه نشته خو که کله دوه یا درې یا له دې نه زیات ډیټا یو لوکیشن ته راځي بیا موږ سره ستونزه ده یا کولیژن یا ټکر راځي چې به موږ چې ټکر لپاره موږ سره دوه د حل لارې دي یو چیننګ طریقه ده یو اوپن اډرسنګ اوپن اډرسنګ بیا په دوه قسمه دی خو چیننګ کې مو دا چې دا زړه طریقه وه او دا د زنجیر په شکل دې ته ډیټا د باندې انتظار کوي څو پورې چې هغې ته هغه سپیسیفیک ځای خالي سي کله چې ځای خالي نه وي دوی ورته انتظار کوي او دا مهم چې دا هم ګټې لري هم تاوانونه ګټې دا دي advantages of chaining دا دي The hash table can contain any number of keys. Hash table هر نمبر کی ځان سره سټور کولی شي ځکه کیز به ورته بیرون انتظار کوي نو څومره چې دا قطار اوږدېږي اوږد شي ځکه هیش ټیبل دا نه ده چې ما سره نور خانې ختمې شي ما سره کیز نه سټور کېږي ځکه کیز ورته د باندې منتظر دي دویم it is possible to reuse the insert search and delete methods from the list implementation من کولی شو چې هغې کې reusability concept رامنځته کړو دا معنی چې که یو خانه تشېږي دویم عدد ورته داخلېږي بیا که هغې نه تشېږي دریم عدد ورته داخلېږي نو سرچ انزر ډیلیټ پکې reusability concept موږ یوز کولی شو نو بار بار یې کارولی شو دا یې ګټه دي خو تاوان هم لري تاوان یې دا ده چې when too many keys produce a collision the hash table effectively becomes a list کله که زمونږ کیز دومره زیات شي چې هغه زمونږ د هیش ټیبل نه بیا یو لیست جوړ کړي نو سرچینګ به پکې سلو وي ځکه اکثره دغه مشرانو کسانو سره په کورونو کې چې ډېرې کلیګانې ساتلې وي د یو کور او په هغې کې د یو خاص قلف کلي لټوي نو موږ نه ډېر وخت غواړي همداسې کیز ما سره اضافه کېږي هغه کیز نه خپله یو لیست جوړېږي یو لړ ترې جوړېږي نو دا تاوان دی خو یو خبره چې چیننګ مخکینی پخوانی میتر دی اوس دومره نه کارېږي صرف دې لپاره مې ویل چې تاسو پرې پوه شئ که چېرته چیننګ سره مخ کېږئ هم چې دا هم یو میتر دی د کولیژن ریزولوشن په خاطر باندې یا د ټکر د حل لپاره دویمه طریقه ما سره اوپن اډرسنګ دی اوپن اډرسنګ دا داسې یو کار کوي چې هغه نوی لوکیشن پیدا کوي د چیننګ غوندې بیرون همغه خانې ته منتظر نه دی چې زما همدا خانه ده دې نه بلې ته نه ځم کله چې دا راته دا سل یا دا خانه راته څو تشه شوي نه وي بل چېرته نه ځم نه بلکې دا فکر کوي چې که دا خانه ډکه ده زه باید بلې خانې ته لاړ شم نوی پلیس ځان ته پیدا کړم دلته بیا دوه خبرې دي بیا دوه میتود دي په اوپن اډرسنګ کې البته یو ته لینیر پروبینګ وایي بل ته ډبل هیشنګ وایي لینیر پروبینګ چې کوم دی لینیرلی ټرای سکسیډینګ پلیسز هغه خطي شکل باندې فرض وکړه پنځم نمبر سل ته راځي هلته ځای نشته کوشش کوي شپږم ته لاړ شي کوشش کوي اووم ته لاړ شي کوشش کوي اتم ته لاړ شي نهم ته لاړ شي لسم یولسم هغه ټیبل کې چې هغه زموږ سایز یولسو تر یولسو پورې هم ځای پیدا نه کړه بیا راځي اول نه بیا دویم بیا دریم څلورم بیا چې پنځم ته راورسېږي نو که ځای پیدا نه شو هغې نه بعد بیا ته وایي چې یاره ما سره نور ځای نشته او میسج به ورکړي چې په دې هیش ټیبل کې ځای نشته ډبل هیشنګ بیا یو سیکنډ هیش فنکشن منتقل کوي څه معنی هیشنګ ان هیشنګ په هیشنګ کې نه بیا هیشنګ دا معنی ځکه دې ته ډبل هیشنګ وایي وروسته به یې ووایي د دې فارموله هم لږ فرق ښي نسبتا نورو سره لومړی راځو لینیر پروبینګ لینیر پروبینګ یا خطي چې کوم پروبینګ دی دا ټرایز all following places چې هغه هغې پسې راتلونکی بل خالي ځای ځان ته پیدا کړي فارموله یې مخکینی هیش فنکشن نه لږ فرق کوي هیش فنکشن ساده فارموله وه چې اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیل ام سمه ده خو د لینیر پروبینګ لپاره فارموله لږ مختلفه ده له هغې نه لږ اډوانس څه معنی دا مو باید یاده وي جې د کا مساوي کېږي اچ د کا جمع آی ماډیول ام دغه فارمولې نه موږ کوم وخت کې کار اخلو په عادي حالاتو کې نه په عادي حالاتو کې هر وخت که تاسو ساده هیش فنکشن کاروئ که لینیر پروبینګ طریقه کوئ که ډبل هیشنګ طریقه کوئ څو چې ټکر نه یې راغلی به مخکینی پخوانۍ فارمولې نه به کار اخلئ چې اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیول ام دټس اټ او کله که ټکر راغی بیا به هغې نه بعد سوچ کوئ چې ښه اوس خو ټکر راغی په چیننګ طریقې باندې دا ټکر حل کړم که په اوپن اډرسنګ چیننګ خو موږ چې زاړه طریقه وه ډېره نه کارېږي اوپن اډرسنګ باندې حل کوم اوکې اوس اوپن اډرسنګ کې بیا دوه خبرې دي په لینیر پروبینګ طریقې باندې حل کومه که په ډبل هیشنګ طریقې باندې ډېر ښه
لاینر پرابینګ طریقې باندې حل کوم. کله چې په دې حل کوم نو بیا تاسو ته د دې فارموله یاد وي، ځکه په سمپل فارمولې خو حل نه شو چې اشتې کا مساوي کېږي کا ماډیول ایم، هغې خو حل نه شو، په هغې خو ټکر راغی. اوس موږ څه کوو؟ جې د کا مساوي کېږي، جې د کا مساوي کېږي اچ د کا، هماغه اچ د کا چې تاسو په ساده فارموله کې پیدا کړی و، جمع آی ماډیول ایم. ایم موږ پېژنو د ټیبل لینث ته، اچ د کا مو مخکې په ساده فارمولې کې پیدا کړی و، جې د کا یا لاینر پرابینګ چې پیدا کوو، اچ د کا به اول راته معلومي، جمع آی به ورسره جمع کوو ماډیول ایم. آی به صفر نه شروع کوي تر ام پورې، څو پورې چې خالي ځای ما پیدا کړي، یا درې څلور پورې چې مخکې راشي بیا پیدا کېږي. نو موږ وایو چې که صفر یا عدد سره جمع کړو، آی په حاصل جمع کې فرق راځي؟ نه. کتاب کې وایي چې آی صفر نه شروع کوي، خو که ما په دې فارمولې کار کولی ما به ویل چې یو نه شروع کوي. کتاب ولې صفر نه وایي؟ ځکه هلته زموږ ارې انډکس زیرو نه سټارټ اخلي. موږ وایو لومړی صفر به ورسره جمع کړو، خو که صفر اچ د کا سره جمع شي په حاصل جمع کې کوم فرق نه راځي، هماغه اچ د کا ماډیول ایم دی. بیا که چېرته فرق رانغی بل ځل به آی یو کړو، یو اول اچ د کا خو راته معلوم دی چې مخکې موږ پیدا کړی و، اچ د کا سره یو جمع کوو په ام باندې ماډیول کوو، که نوی عدد مو پیدا کړ ښه ده، که نه بل ځل به آی دوه کوو، بیا به ماډیول د ام کو، که خالي عدد ځای پیدا شو ډېر ښه، که نه آی سره به یو جمع کو درې به شي، بیا درې به اچ د کا سره جمع کو، ځکه دلته قوس بل قوس هم شته، اول قوس قوسونه خلاصو که د ماډیول دغه له جمع نه مخکې دی، خو نه دلته موږ قوس کې وایو، نو اچ د کا به آی سره جمع کو، په قوس داخل به خلاص کو، بیا به ماډیول د ام کو. سمه ده؟ په همدې شکل څو پورې چې موږ خالي ځای پیدا کو، که خالي ځای مو پیدا نه کړ تر ام پورې موږ ځو، دا معنا که چې ته پنځم عدد کې ما سره دا ټکر راغلی و او ما سره لینت 11 دی، نو بل ځل چې اچ د کا سره آی یو جمع شي شپږم خالي ته به لاړ شو، که شپږمه ډکه وه آی به دوه شي، بیا به اووم خالي ته لاړ شو، که هغه هم ډکه وه آی به درې شي، اتم یې خالي ته، همداسې به ځو څو پورې چې زه بېرته د پنځمې خالي ته نه یم راغلی، تر هغې پورې به زه آی ته انکشاف ورکوم، او څو پورې چې مې خالي ځای پیدا کړ ډېر ښه، که بیا مې پیدا نه کړ بیا به وایم چې ځای پکې نشته او په دې هیش ټیبل کې زه دا ډیټا نشم سټور کولی. راځو یو مثال ته. example یا مثال کې موږ سره the following integer shall be stored in a hash table of length 6. شپږم نمبر لینث کې زه دا سټور کوم، خو کومه طریقه کوو؟ لاینر پرابینګ. تاسو ته ما وویل چې کله هم لاینر پرابینګ طریقه کوو، اول په سمپل هیش فنکشن باندې مخکې ځو، کله چې ټکر راغی بیا به لاینر پرابینګ طریقې نه کار اخلو، که ټکر نه راغلی دې طریقې ته حاجت نشته دی. ډېر ساده فارموله زموږ شی و، اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیول ام. اچ د کا موږ سره دغه ده، یو کا ده، اته کا ده، 11 کا ده، 7 کا ده، او ماډیول د دې ټیبل شپږ دی. کله چې شپږ یې صفر نه به شروع کړو تر پنځه پورې به راشو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ، نو د دغه ټیبل سایز شپږ دی، صفر نه واخله تر پنځو پورې. ډېر په ساده فارمولې راځو، اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیول ام، یا اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیول شپږ، ځکه ام زموږ دلته شپږ دی، مخکې مثال کې 11 و، په دې مثال کې شپږ دی. ډېر ښه. اچ د یو مساوي کېږي یو، ولې زه دا خبره کوم؟ یو ماډیول شپږ، یو په شپږو پوره رسېږي؟ نه، همدا یو باقي دی. ډېر ښه. نو یو په یو خانې ته راغی، دې ته به یو خانه نه وایي، دا د صفر خانه ده، یو خانه دغه دویمه خانه ده. ډېر ښه. اچ د اتو، اچ د اتو اته ماډیول د شپږ، باقي مانده زما دوه دی، ولې؟ شپږ به ورته یو پوره ورسېږي، هغه اووم او اتم دا دوه باقي مانده دی یا ریمایندر دی، نو د اتو ریمایندر یا ماډیول دوه دی، اته به کومې خانې ته راشي؟ دویمې خانې ته. دا دې ته زه دویمه نه وایم، دا صفر ده، دا اوله ده، دا دویمه، یعنې په حساب درېیمه خانه، درېیمه خانه زما دوه ده. ډېر ښه. هغې نه وروسته اچ د 11 راځي، اچ د 11 مساوي کېږي یا اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیول ام. 11 ماډیول د شپږو به څو شي؟ 5. نو 11 ډایرکټ راغی 5 خانې ته. ډېر ښه. موږ تر اوسه پورې دا څلور عدد چې انټري وکړه انسرټ مو کړه په هغه ساده پخوانۍ فارمولې باندې روان یو، اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیول ام. ډېر ښه. اوس نمبر بیا هغې نه وروسته د 7 دی، اچ د 7 ماډیول شپږ څو کېږي؟ یو، ځکه 7 چې په شپږو ماډیول کو یو پوره رسېږي، دا یو چې کوم دی یو باقي شو، نو کله چې یو باقي شي یو خانه خو موږ سره ډکه ده، په دې خانه کې یو الریډي ځای پر ځای دی، هم همدې خانې ته راځي. که چینینګ طریقه وای خو هلته بیرون به یې ورته انتظار کولی، خو دا چون لاینر پرابینګ طریقه دی، لاینر پرابینګ طریقې کې موږ وایو چې دا به نوی لوکیشن ځان ته پیدا کوي، انتظار به نه کوي، دا خانه خو ډکه ده،
دې ته څه وایي کولیژن ټکر راغی کله چې ټکر راغی what to do موږ څه وکړو لاینر پرابینګ طریقې ته ځو لاینر پرابینګ طریقې کې موږ دلته مخکې ویلو چې زموږ فرموله ده چې جې د کا مساوي کېږي کا ماډیول جې د کا مساوي کېږي اچ د کا جمع ماډیول ام سمه ده دا زموږ طریقه وه اوس موږ راځو په همدې طریقې باندې دې ته د حل لاره پیدا کوو ځکه او کې موږ سره څه راغی او کې موږ سره ټکر راغی او هم یو ته راځي او یو خانه مخکې ډکه او یو کې یو راغلی what to do څه وکړو راځو دلته موږ وایو چې جې د کا مساوي کېږي جې د کا مساوي کېږي اچ د کا جمع آی او دا ټول ماډیول دی چې ماډیول دی ام موږ سره څو دی شپږ دا ټول ماډیول دی څو ماډیول دی شپږ سمه ده دغه موږ سره فرموله ده اوس موږ سره اچ د کا موږ مخکې پیدا کړی و اچ د و موږ پیدا کړی و او څو یو په یو کې ټکر راغلی سیده موږ سره هغه کوم ټیبل چې دی را به شو هغه ټیبل ته دلته به یو ټیبل زه انسرټ کړم سمه ده دوه کلمونه به ورکړم باید یو کلمې وایي خو دوه کلمونه به ورکړم روګانې به پکې څه واچوم شپږ ځکه زیرو نه موږ شروع اخیستی تر څو پورې تر شپږو پورې صحیح ده موږ یو ټیبل جوړ کړو چې په دې کې اولې خانې کې موږ سره یو راغلی دی صحیح ده په اولې خانې کې دا صفر خانه ده دا یو خانه ده دا دوه دا درې دا څلور دا پنځه دې لنډ د دې ټیبل څو دی شپږ لنډ څو دی شپږ په اولې خانې کې موږ سره یو راغلی و دلته به وګورو اولې خانې کې یو راغلی دوو کې اته راغلی او دریو کې اووه راغلی صحیح ده دوو کې اته و او په دریو کې درې له اوسه پورې موږ ته معلوم نه دی څه شی راغلی ځکه درې باندې اوس موږ کار کوو هغې باندې کار کولو اوسه پورې معلوم نه دی ځکه و هم موږ ته یو ته راځي او هغې نه وروسته یولس و یو ته راغی اته دو ته راغی یولس چې کوم دی هغه پنځو ته راغلی و سمه ده یولس زموږ پنځو ته راغلی ځکه یولس ماډیولې شپږ مساوي کېږي پنځه ډېر اوس اچ د اوه مساوي کېږي اوه ماډیولې شپږ یو کېږي کولیژن اکړ دلته موږ څه ولیکو کولیژن اکړ ټکر راغی صحیح ده کله چې ټکر راغلی زموږ د حل لاره څه ده زموږ دغه فرموله ده موږ اوس دې فرمولې نه کار اخلو سمه ده دا فرموله به دلته راوړم او ای ته به قیمت ورکړو ای ما سره موږ چې له صفر نه شروع کړو صحیح ده ای به له صفر نه شروع کړو خو چون صفر چې دې سره جمع کې تغییر نه راځي نو ای به ډایرکټ څنګه کړو ای به له یو نه شروع کړو صحیح ده ډېر اوس جې د کا مساوي کېږي جې د کا مساوي کېږي اچ د کا موږ ته معلوم و پاس موږ اچ د او پیدا کړ اچ د او څو یو چې کوم کې ټکر راغلی صحیح ده نو به لیکم یو جمع په فرموله کې آی دی د آی قیمت که صفر ولیکو په درد نه خوري ځکه صفر چې ورسره یو ځای کې قیمت کې تغییر راځي آی ته به یو ورکړو یو او دا ټول ماډیول چې ماډیول موږ فیصدي په شکل باندې هم ښودلی شو ماډیول شپږ ډېر راځو جې د کا مساوي کېږي جې د کا مساوي کېږي یو جمع یو دوه ماډیول یې څو ماډیول شپږ دوه ماډیول شپږ مساوي کېږي جې د کا مساوي کېږي دوه چې په شپږو ماډیول کې دوه صحیح ده اوس موږ ګورو دوه خانه هم موږ سره ډکه ده بیا به وایو چې اګین کولیژن اکر یعنې بیا ټکر راغی نو آی به څوک و ناو آی از ایکول ټو 3 آی ته به اوس 3 قیمت ورکړو او بیا په دې فرموله کې موږ استفاده کوو جې د کا یا جې د و مساوي کېږي صحیح ده
جې دې و مساوي کېږي دغه کا په ځای مو ښه ده چې و ولیکو جې دې و مساوي کېږي ځکه کا موږ سره و دی سمه ده چې بیا پکې غلط نشي جې دې و مساوي کېږي اوس فارموله څه ده اچ دی کا اچ دی کا خو هغه پخوانی یو چې پاس مو پیدا کړی و صحیح ده مخکې مو اچ دی کا پیدا کړی چې هغه یو دا هغه یو دی سمه ده هغې تغییر نه راځي یو جمع آی قیمت د اصل درې شو درې ماډیولې څو دی شپږ ځکه هغه د ټیبل سایز خو همغه شپږ دی نو جې دی و مساوي کېږي یو او درې اول قوس خلاصو کنه جمع نه دی ماډیول پریورټي مخکې ده خو موږ اول قوسونه خلاصو یو او درې په څو شي څلور څلور ماډیولې شپږ دا مساوي کېږي جې دی و مساوي کېږي څلور ماډیولې شپږ څلور سمه ده نو ما سره څلور خانه څنګه ده خالي ده نو زما کوم عدد چې دی اشتباه مې نه ده کړې آی ته مې صفر قیمت ورکړی بیا مې یو قیمت ورکړه یو نه وروسته آی ته باید دوه قیمت ورکړم درې نه آی ته باید دوه قیمت ورکړم یو جمع کوو نو آی ته باید زه څو قیمت ورکړم دوه نو یو او دوه درې کېږي صحیح ده درې ماډیول شپږ درې سمه ده ډېر ښه ما یو اشتباه کړې وه آی ته مې اول صفر قیمت ورکړی بیا مې یو قیمت ورکړ بیا باید آی ته دوه قیمت ورکړم ډایرکټ درې نه که بیا په دې کې مې اشتباه وشو بیا بل ځل درې ورکړم بل ځل بیا څلور ورکړم یو او دوه درې کېږي درې ماډیول د شپږ درې اوس درې چې په شپږو زه ماډیول کومه څو راځي درې نو زما و چې کوم دی اوس چېرته راغله زما و دلته راغله نو په کوم ځای کې پلی شو په و کې زما انسر به څه شي چې جې دی و دا مساوي کېږي اول څو ته راغله یو ته خو هلته ټکر راغی له هغې نه وروسته دوو ته راغله او په دوو کې هم ټکر راغی او بیا دریو ته راغله نو زما انسر دا ده چې زما اخري عدد جې دی و چېرته شو دریو ته نو زه به و چېرته سټور کړم و به په دریو کې سټور کړم نو هیله ده چې دغسې په همدې شکل باندې تاسو هم چې کله هم درته نوي عدد راځي هغه څنګه کوي دغسې ځان نه نور عدد پیدا کوي یا اته اوه هر څو چې وي عدد څومره چې لیکلی شي ولیکئ ټیبل ته هم لینث فرض واجب نه دی چې ما یولس یا شپږ ورکړي هر څو چې ورکړي ټیبل ته هماغومره قیمت ورکړي او دغه دوه فارمولې مو که یاد وي هېڅ مشکل به نه وي اشتقاق ورته اول معلوم لاینر پرابلم لپاره جې دی کا به تاسو معلوم جې دی کا مساوي کېږي اشتقاق جمع ماډیول ام آی ته صفر نه قیمت شروع کوي بیا یو بیا دوه بیا درې داسې مخکې ځای تر ام پورې هغې نه پورته بیا مه ځئ نور په درد نه خوري نو دا و زموږ کومه طریقه لاینر پرابلم صحیح ده ډبل هیشنګ که ژوند دغه به په بلې ویډیو کې تاسو ته په هغې باندې بحث وکړم چې ډبل هیشنګ موږ سره څنګه کوو